د نړۍ ځینو ښارونو کې د افغانو ښځو د زده کړو او کار حق غوښتنې لاریونونه د بریتانیا، فرانسې، سویډن، جرمني او ناروې په ګډون د نړۍ په 950 ښارونو کې د افغان میرمنو د حق غوښتنې لپاره پرلتونه او لاریونونه پیل شوي. لاریونیانو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ښځو پر کار او تعلیم د بندیزونو پر ضد شعارونه ورکول. لندن کې د لاریون ګډونوالو افغان میرمنو لپاره د کار، زده کړو، ډوډۍ او ازادۍ لپاره شعارونه ورکول. یوې لاریونوالې وویل چې د امنیت شورا پرونی غونډې او غوښتنو ته د طالبانو غبرګون نه مسؤله نه دی. هغې هیله وکړه چې د افغان میرمنو لپاره د لاریونونو او اعتراضي غونډو کې که افغانستان کې وي یا بهر نارینه هم ګډون وکړي. د ښځو د کار او زده کړو اړوند د طالبانو د حکومت پر تګلارو په کور دننه او بهر نړۍ کې پراخ اعتراضونه شوي.